لنډغر عطانور په خپلې تېښتې اقرار وکړ. وایي غني غوښته ما ووژني ځکه مې تېښته وکړه. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د بلخ پخوانی والي او د جمعیت ګوند څوکۍ پر سر مدعي رهبر عطا محمد نور له الحدیث عربي تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د مرکزي حکومت په ځانګړې توګه د ولسمشر محمد اشرف غني او ټیم دسیسه یې دا وه چې ما او عبدالرشید دوستم د طالبانو په لاس اسیران او ووژني، خو موږ په تدبیر او فکر برنامې او خپل زور له افغانستانه وتښتېدو. ښاغلي نور په خپله د مرکه کې ټینګار کړی چې ولسمشر غني او ټیم یې د سویلي ولایتونو په نسبت شمال ته توجه نه کوله او په لوی لاس یې غوښتل چې د افغانستان شمال د دغې ډلې تر واک لاندې راشي. خو اشرف غني ته نږدې سرچینې وایي عطانور او دوستم د مزار د ساتلو لپاره له حکومت څخه میلیونونه ډالر ترلاسه کړه، خو چې وخت راغی وتښتېدل. عطا محمد نور په ورته وخت کې له ترکیې ګیله کړې چې دوی ته د لویو سیاسي مجالسو د دایرېدو اجازه نه ورکوي، خو په ورته وخت کې دغه هیواد دومره کوي چې له مخې دوی کولی شي د خپلو کورنۍ لیدو لپاره آزادانه تګ راتګ وکړي. د بلخ دغه پخواني والي همداشان د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سیمه کې د لوی بدلون وړ او امید یاد کړ. هغه ویلي محمد بن سلمان یو ځیرک ځوان دی او کولی شي د افغانستان په مسایلو کې رغنده رول لوبوي. نوموړي له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د سعودي عربستان اقدامات ستایلي او ټینګار یې کړی چې د دغه هیواد ځوان رهبر محمد بن سلمان وښوده چې په رښتینې معنا سیمه کې مثبت بدلون ته ژمن دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.